پرون ورځ ولسمشر غني خبریالانو ته وویل چې 15,000 طالبانو خوشي کول هسې خبره ده، دا هیڅ امکان نه لري چې زه دې 15,000 طالبان خوشي کړم. او ما په بار زلمي خلیلزاد ته دا ویلي دي چې د دغو طالبانو خوشي کول زه هېڅکله نه منم او دا ما سره ولس نه مني ځکه چې دوی جنایت کړی ده او موږ سره بندیان دي. هغه و چې امریکا هم وارخطا شوه او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ مستقیما اشرف غني ته زنګ ووهه او څه یې ورته ویلي له موږ څخه یې واورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. ولسمشر اشرف غني خبر ورکړ چې ډونالډ ټرمپ ورته ټلیفون کړی او ډاډ یې ورکړی دی چې افغان دولت دا توان لري چې د سولې د پروسې مشري وکړي. د ولسمشر غني د ښاغلي ټرمپ سره د خبرو په تړاو په داسې وخت کې ټویټ کړی دی چې پر افغان حکومت د سولې د پروسې د ګډوډولو تورونه پورې شوي دي. د اشرف غني مخالفینو که په حکومت کې دننه دي او که بهر دي د حکومت پر دا پریکړه نیوکې کوي چې 15,000 طالب زندانیان به نه خوشي کوي. ولسمشر غني سولې د هوکړې یوه ورځ وروسته د روانې مارچ میاشتې پر لومړۍ نیټه وویل چې طالب زندانیانو خوشي کېدل د امریکا واک نه ده بلکې دا د افغان حکومت واک دی. ښاغلي غني زیاته کړه د 15,000 طالب بندیانو د آزادولو لپاره هیڅ ډول ژمنتیا نشته. دا خبره به په وار ډاکټر خلیلزاد ته هم کړې ده. دا مسله د خبرو اجنډا کېدای شي خو مخکې شرط یې نشي کېدای. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه تړون لاسلیک شو چې د طالبانو په وینا د یا تړون تر لاسلیک وروسته به په دغه ډلې 15,000 زندانیان د افغان حکومت له زندانونو څخه آزاد شي چې په مقابل کې به 1,000 افغان سرتیري هم د طالبانو لخوا آزاد شي. د طالبانو د قطر دفتر غړی شیر محمد عباس تانیزي تېره ورځ خبریالانو سره خبرو کې د خپلو 15,000 جنګیالیو خوشي کول یو شرط په توګه مطرح کړل او زیاته کړه که چیرې د دوی یاد شمیر بندیان خوشي نشي بین الافغاني خبرې به پیل نشي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې لیک له مخې ټاکل شوی بین الافغاني مذاکرات د مارچ پر 10 پیل شي. خو ولسمشر غني ویل که چیرې د سولې خبرو په جریان کې باور رامنځته شي طالب زندانیان به خوشي شي. خو ټینګار یې وکړ چې د افغانستان خلک غواړي دا باور ترلاسه کړي چې خوشي کیدونکي طالبان بیا وسله نه پورته کوي. د افغانستان سوله اوس تر بل هر وخت رانږدې شوی خو په خورا پیچلي حالت کې ده. طالبان له افغان حکومت سره د خبرو نه کولو پر سر ولاړ دي او افغان حکومت بیا د طالب زندانیانو د خلاصون څخه پرا اړخ کیږي. که حالت همدا ډول پاتې شي ښایي تر 10 مارچ ټاکل شوی بین الافغاني خبرې پیل نشي او د سولې پروسه ټکنۍ شي. قدرمنو لیدونکو خپل نظرونه مو راسره حتما شریک کړئ چې اشرف غني سم ده او که نه. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارم.